هغه دعا چې د الله رسول به همیشه غوښتل. ګوري په اعمالو کې ډیر خیر موږ خو منځونه وکړو کنه دعا چې کو څنګه کو یا لاسو باندې ټکان کو یا خو دې خوا ګور یو تلوار می عجلت می باز خو د دعا در مخه ولاس سید دعا لازم خو نه ده لیکن ته خو محتاج یې کنه د الله رسول صلی الله علیه وسلم دعا یې غوښتي دي ما او ته ول دعا نه غواړو دعا دا د مؤمن د پاره غټ زیور دی مؤمن په دې دعا باندې ډیر څه لاس سره وړلای شي او د ډیر څو نه ځان حفاظت کولای شي. نن زمانه کې ما مخکې درته ویل چې د دین او اسلام باندې ثابت قدمي دا ډیر مشکله ده. ارزای فتنې دي ارزای ازمایش دي اسلام ورسر بل د خلکو په نظرو کې ناولده کیږي کنه په داسې حالت کې انسان چې دغه دعا اهتمام وکړي الله به در مرګ پر خپل دین باندې قائم و دائم ساتي. دا څومره غټ خبره انما الاعمال بالخواتيم دا ټول اعمال دارمدار په اخر خاتمه ده که خدای نه خاصه اخر خاتمه زموږ د اولاد ته باسو یا به موږ څه کو خدا الله رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا کول هغه دعا دا یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الا زما زړه ستا پر دین باندې قائم وساته په عربي نه څه کولای پښتو یې وکړه اے د زړو اړونکي زیات د حق څخه باطل ته د باطل څخه حق زما زړه دا پر حق باندې قائم و دائم وساته در آخرت ته در مرګ پورې. د دې صدا مشته معلوم شو چې انسان باید په خپل ایمان مغرور نه سي په خپل بزرګي مغرور نه سي کنه د الله رسول دا دعا وکړ خدای نبی ومو لیکن چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې دعا اهتمام کوي ما او تای به تر کاولا وکړو په دا عرضی بزرګي ما مغرور کیږي کنه په دې ایمان ما مغرور کیږي شیطان موږ لرو نفس لرو داسې عمله به باندې وکي چې ته خبرې د خدای نه خصه ایمان به د لاس کړي ما په اعمالو باندې مغرور کیږي اعمال وکړه لیکن د الله جل جلاله څخه وغواړو ثابت قدمي پر دې اعمال باندې تر مرګ پورې باید د ایمان د ساتلو فکر وکړي کوشش دي دای نن د ایمان غلبې خډیر دي د ایمان ډاکې شروع دي دغه ایمان د حفاظت لپاره روزانه ماښام چې بيدې د ځان سره فکر وکړه چې په ټول ورځ خو ما داسې کلمه نه استعمال کړي چې خدای نه خواسته په هغه کلمې باندې زما ایمان ته توازن سره دي. د دې حدیث څخه موږ ته دا عبرت دی چې انسان باید په خپل ایمان عبادت او نیکی باندې همیشه ویره ولري چې لا دا عبادت دا نیکی دا به هغه وخت پر شر راځي چې زما اخر خاتمه برابر شي او الا تزما اخر خاتمه په دا رقم برابر واله شي چې ما در مرګ پر دین باندې ثابت قدم وساته. یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الا زما زړه ستا پر دین باندې قائم و دائم وساته. دغه به د کامیابی غټ راز وي او بیا به الله تبارک وتعالى په دنیا او آخرت کې ما او تا کامیاب وساته. کوم ایمان تیر کی اخر خاتمه پر ایمان سو بس بیا موږ کامیاب یو.